بسم الله الرحمن الرحیم. نن د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په ویاړ باندې د هر ملک د خپلو حکومتي چارواکو او ملتونو په شمول باندې د ښوونکو د درناوي په خاطر باندې لمانځغونډې جوړې کړې دي او د خپلو ښوونکو د احترام او درناوي په خاطر باندې دغه ورځې په شانداره توګه لمانځي او ویښ ملتونه خپلو ښوونکو ته په دغه ورځ باندې داد ورکوي او ځینې هیوادونه او ویښ ملتونه ګفټونه ورکوي، دولتونه دوی ته امتیازات ورکوي. خو موږ افغانان یا افغان ملت چې هم د نړۍ د ملتونو څخه یو ملت دی، خو بدبختانه د 40 یا 45 کالو د جګړې په نتیجه کې زموږ زیات افغانان د جنګونو د وجې څخه مجبوره شوله چې نورو هیوادونو ته کډوال شي، چې د هغو افغانانو په شمول باندې موږ هم په دغه جمله کې راځو چې موږ کډوال یو. دا وخت په پاکستان اسلامي جمهوریت د بلوچستان په ایالت کې په لسو کمپو کې میشت یو چې زموږ د افغان کډوالو سره د پاکستان د اسلامي جمهوریت د مهربانۍ او د یونیسیار د ملګرو ملتونو د عالی سازمان د خوا څخه د تیرو 40 کالو څخه د مختلفو انجوګانو په توسط باندې زموږ د افغان کډوالو د تعلیم بهیر روان کړی دی، چې موږ د حکومت پاکستان، یونیسیار، سوسایټي او ټولو خیریه ادارو چې زموږ د افغان کډوالو د تعلیم لپاره کار کوي د هغو مننه کوو. خو زموږ افغان کډوال ښوونکي چې کوم دا وخت په کمپو کې دي د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. نن د دغې ویاړلې ورځې په اړوند باندې مې مقصد دا دی چې د یونیسیار پر چارواکو او د حکومت پاکستان پر چارواکو او دارنګه د سوسایټي ادارې اړوندو خیریه ادارو باندې مو دا غږ او اپیل دی چې دغه د ښوونکو د نړیوالې ورځې په ویاړ چې کومې غونډې جوړېږي او کوم ملتونه او کوم چارواکي ښوونکو ته داد او امتیاز ورکوي، نو موږ افغان کډوال هم د دې حق لرو چې زموږ ښوونکو ته هم دغسې داد او امتیاز ورکړل شي. نن سبا که د پاکستان اقتصادي حالت او د نړۍ په سطحه چې کوم اقتصادي بحران شروع دی، د هغو څخه افغان کډوال ښوونکي خصوصا یا ټول کډوال یا ښوونکي ډېر متاثره شوي دي. د ښوونکو ته چې کومه تنخوا ورکول کېږي هغه که چیرې د نن سبا د ژوندانه کوم ضرورتونه چې دي هغه نه پوره کېږي، چې نن کوم خوراکي توکي کوم ځای ته رسېدلي دي، مارکیټونه تاسې وینئ او پوشاک چوشاک مقصد د خوراک سامان دا ټول نرخونه ډېر اوچت دي. دا د ښوونکو په 90,000 یا په 40,000 روپۍ باندې کفایت نه کوي. نو د دغې ورځې په ویاړ موږ د یونیسیار د محترمې ادارې، سوسایټي د ادارې او دارنګه د حکومت پاکستان د چارواکو څخه دا هیله او غوښتنه لرو چې افغان کډوالو ښوونکو تنخوا د دوی د بچیانو د ساتنې کفایت نه کوي، نو تاسې پر دې باندې غور وکړئ. د دې ورځې په ویاړ باندې باید ښوونکو ته لکه نور ویښ ملتونه او روغ ملکونه خپلو ښوونکو ته امتیازات ورکوي، نو یونیسیار چارواکي هم باید افغان کډوالو ښوونکو ته دغسې امتیازات ورکړي. دغه امتیاز باید ورکړل شي چې د دوی د ټینشن څخه خلاص او د دوی بچیان یوه ګوله ډوډۍ د خپل پلار په تنخوا باندې ښه په ارامه او توګه باندې وخوري او پیدا یې کړي او خپل د ژوند چارې په سر ته ورسوي. نو بیا هم زه د نړۍ ټولو ښوونکو ته د دې ورځې په ویاړ مبارکي ورکوم او د یونیسیار حکومت پاکستان مننه کوم چې زموږ افغان کډوالو کمپو کې افغانانو ته د تعلیم بهیر جوړ کړی دی او روان یو سیستم یې ورته برابر کړی چې دا وخت په لسګونو زره ماشومان زده کړې کوي او په سلګونو ښوونکي پر دندو باندې دي. نو پکار دا ده د دوی څخه بیا هیله هم دا ده چې زموږ د دغې ورځې په ویاړ باندې د ښوونکو د دغه ټینشنو څخه خلاص کړي، تر څو په سالم سوچ په سالم مغزو باندې خپلو زده کوونکو ته
زده کړې ورکړي او د تنخوا دغه مشکلات د کمښت مشکلات یې تاسې ورحل کړي. مننه.